الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیرو درسونو کې مو د مانځه په ارزښت باندې په اهمیت باندې د اسلام په مقدس دین کې د مانځه په مقام باندې په تفصیل سره خبره وکړه. په همدې ډول د مانځه احکام بیان شول چې موږ ته اسلامي شریعت په څه کومې طریقې سره د مانځه د ادا کولو حکم کړی دی. همداراز د مانځه په ډولونو باندې خبره وشوه چې هغه فرضي لمونځونه دي یا واجب لمونځونه دي او یا نفلي لمونځونه دي، په تفصیل سره ذکر شول. د مانځه د ارزښت او اهمیت په اړه باندې موږ وویل چې اسلام مانځه ته ډیر زیات اهمیت ورکړی دی او ډیر زیات ارزښت ورکړی دی. په اسمانونو کې د مانځه فرضیت د قیامت پر ورځ باندې د مانځه په اړه باندې لومړی پوښتنه کول د مسلمان نه، شپه ورځ کې 15 وخته د مانځه ادا کول او د هغې دپاره ښکاره اعلان، دا ټول د مانځه په ارزښت باندې دلالت کوي. اسلامي شریعت هیڅ وخت کې د لمانځه پرېښودو ته اجازه نه ده ورکړې، که څه هم هغه سخت شرایط وي او سخت حالات وي. مثلا د جنگ په حالات کې هم چې صلات خوف ورته ویل کېږي، هلته هم باید لمونځ پرې نه ښودلی شي. د سفر په حالت کې د مانځه پرېښودو ته اجازه نشته، که چېرته پوره لمونځ ونه شي نو باید نیم لمونځ وشي، یعنې په هغې کې باید د 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته ادا شي، خو باید پرې نه ښودلی شي. د مریضۍ په حالت کې د مانځه پرېښودو ته اجازه نه ده شوې. یو مریض که چیرې نشي کولی په ولاړ لمونځو کې اسلامي شریعت ورته اجازه ورکړې ده چې په ناستې وکړي، او که په ناستې نشي کولی په ملاستې دې وکړي، په اشاره دې وکړي، خو لاکن لمونځ به نه پرېږدي. یوه مېرمن چې که په هر حالت وي لمونځ باید ادا کړي، یوازې هغه چې اسلامي شریعت هغې ته د مانځه د پرېښودو اجازه کړې ده چې هغه د حیض او د نفاس حالت دی، د دې نه علاوه باید لمونځ ادا کړي. نو معنا دا شوه چې په هر مقیم باندې، مسافر باندې، په غني باندې او په فقیر باندې، او هغه که رئیس جمهور اوسیږي او که هغه چېرته یو ملازم اوسیږي، او که په لوړ مرتبه باندې کار کوي او که په ټیټه مرتبو کې کار کوي، او که د هر کسب او د کار خاوند اوسیږي، هغه په مانځه ادا کول باندې مکلف دی. لمونځ د مسلمانۍ نښه ښودل شوې ده. نو د دې وجې نه اسلام چې دی د مانځه په ادا کولو باندې ډېر زیات تاکید کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په اوږدو کې بیخي لمونځ نه دی پرېښی. نو په دې اساس باندې د لمونځ پرېښودل ستره ګناه ګڼل شوې ده. امام ابن قیم رحمت الله علیه په خپل کتاب الصلاة احکام تارکها په سریزه کې لیکلي دي. په دې خبره د ټول اسلامي امت اتفاق دی چې په قصدي ډول لمونځ پرېښودل تر ټولو ستره ګناه ده او له لویو ګناهونو څخه شمیرل کېږي. د لمونځ پرېښودو ګناه د قتل، زنا، غلا، شرابخورۍ او داسې نورو سترو ګناهونو څخه ډېره زیاته ده او د الله تعالی جل جلاله د قهر او غصې لامل ګرځي. د لمانځه پرېښودونکي په کفر کې که څه هم د علماو په منځ کې اختلاف شته، خو په فسق کې هیڅ چا اختلاف نه دی کړی او ټولو ویلي دي چې څوک لمونځ پرېږدي هغه په یقیني ډول باندې فاسق ګڼل شوی دی. امام ابن حزم ظاهري رحمت الله علیه په خپل کتاب المحلا کې لیکلي دي چې څوک په قصدي ډول لمونځ پرېږدي تر دې چې وخت یې تیر شي، دا شخص فاسق دی، دا د وهلو او د عذاب مستحق دی. که څه هم ځینو علماو د مانځه د دایمي پرېښودونکي د قتل جواز هم ورکړی دی چې هغه ووژلی شي د تعذیر په بنا باندې تر څو د نورو دپاره عبرت شي. نو هغه څوک چې لمونځ پرېږدي یا د لمونځ پرېښودونکی دی یا لمونځ نه کوي، نو د ده حکم په اسلامي شریعت کې څه دی؟ اسلامي شریعت دغسې افراد چې لمونځ نه کوي د هغوی دپاره مختلف حالات بیان کړي دي. څوک چې لمونځ پرېږدي او د هغې نه انکار وکړي او یعنې بیخي ونه مني او وایي چې بیخي لمونځ نه منم، په حقیقت کې دا د الله تعالی جل جلاله د حکم څخه انکار کوونکی دی. د الله تعالی جل جلاله د یو حکم څخه انکار په حقیقت کې د ټول دین څخه انکار کول دي. نو دا په اجماع د ټول امت سره دا انسان کافر ګڼل کېږي. بل هغه څوک دی چې لمونځ ورڅخه سهوا پاتې شي، مثلا ورنه ویده شي
یا یې بیخي د مصروفیت په وجه باندې هیر شي، نو د امت په اجماع سره دا شخص نه کافر کیږي او نه فاسق ګڼل کیږي او دته حکم شوی دی چې قضا شوی لمونځ بیرته راوګرځوي. دریم هغه څوک دی چې قصد لمونځ پرېږدي خو عقیدتا انکار ترې نه کوي او په فرضیت باندې قایل وي. په دې اړه د علماو نظریات باید مختلف دي. ډېرو علما په دې نظر دی چې دا شخص کافر نه دی خو فاسق دی، او ځینې علما وایي چې نه، د مانځه پرېښودونکی د ځینو نصوصو په بنا باندې کافر ګڼل شوی دی. حافظ ابو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الاشبیلی الاندلسي په خپل کتاب الصلاة والتهجد کې لیکلي دي لمونځ پرېښودل که څه هم کفر نه دی، البته له هغو وسایلو څخه چې انسان پرې د اسلام له دایرې څخه خارجېږي یوه وسیله ده. یعنی که څوک لمونځ پرېږدي او دایما مونځ نه ادا کوي، دا په قلاره د اسلام له دایرې څخه خارجېږي، ځکه چې په حقیقت کې لمونځ پرېښودل ډېرې زیاتې ناوړه پایلې لري. د انسان زړه توري، کله چې یو څوک مونځ نه کوي په حقیقت کې زړه تورېږي او بیا الله جل جلاله د نورو نیکو چارو توفیق ورنه سلبوي او ورنه اخلي، ایمان یې کمزوری کیږي او په دغسې انسان باندې شیطان مسلط کیږي او د الله تعالی جل جلاله د رحمت او رحم څخه بې برخې پاتې کیږي. د مانځه پرېښودونکي په اړه باندې په قرآن کریم کې او په نبوي احادیثو کې زیات وعیدونه راغلي دي او د هغې عذابونو ذکر یې کړی دی چې څوک مونځ نه کوي. هغه څوک چې مونځ پرېږدي د قرآن کریم د نصوصو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو په بنا باندې د سخت عذاب مستحق کړل شوی دی. چې د نمونې په توګه باندې مثلا موږ د یو څو آیاتونو او د یو څو احادیث څخه یادونه کوو. قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفس چې دی په خپل عمل باندې ګراو دی، الا اصحاب الیمین، مگر هغه خلک به خپل ځان خلاصوي چې هغه د ښي لاس خاوندان دي. یعنی الله تعالی جل جلاله هغوی ته عملنامه په ښي لاس باندې ورکړي. فی جنات، دیو په جنتونو کې وي. الله تعالی جل جلاله به دغه ډول خلک یعنی د ګروۍ نه خلاصوي او جنت ته به داخلوي چې یتساءلون عن المجرمین، او دی په جنت کې د هغو خلکو نه چې مجرمان دي او هغوی په جهنم کې وګوري، نو ورنه پوښتنه وکړي چې ما سلککم فی سقر، تاسې جهنم ته ولې لاړئ، په د اور د جهنم کې ولې پراته استئ، ولې عذاب درکول کیږي. قالو دوی به وایي چې لم نکن من المصلین، موږ هغه څوک چې مونځونه مو نه کول، یعنی د مونځ نه ادا کولو په وجه باندې موږ د جهنم مستحق ګرځول شوي یو. ولم نکن نطعم المسکین، بله دا ده چې موږ مسکینانو ته هیڅ نه ورکول، په مسکینانو مو رحم نه درلوده. وکنا نخوض مع الخائدین، او په هر بد ماحول کې او په بد چاپیریال کې په بدو مجالسو کې موږ ور داخلېدو او چا چې کوم بحثونه کول موږ هماغه بحثونه کول، بې ځایه بحثونو کې موږ برخه اخیستله. وکنا نکذب بیوم الدین، او دا چې موږ دغه ورځ نن چې ورسره مخ شوي وو دا موږ دروغ ګڼله. حتی اتانا الیقین، اوس موږ په دې پوه شو چې دا ورځ یقیني ده، تر دې چې مرګ موږ ته راغی او موږ په دې پوه شو چې اوس نو دا هغه څه چې الله جل جلاله فرمایلي وو هغه حق دی. نو دې آیات کریمه نه دا معلومیږي چې جهنم ته تلل یو د هغو وسایلو نه دی چې یعنی انسان مونځ پرېږدي، یعنی جهنم ته د تلو زیات هغه دی وسایل دي. یوه وسیله دا ده چې مسلمان مونځ پرېږدي، مونځ پرېښودل د جهنم ته د تلو باعث ګرځېږي. همدارز په یو بل ځای کې الله تعالی جل جلاله د مانځه د ضایع کوونکو په اړه فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. هغه د لدی وروسته ځینې خلک راغلل چې هغوی لمونځونه ضایع کړل، پرېښودل، واتبعوا الشهوات، او د خپل نفسي غوښتنو تابع شو او خپل نفسي خواهشاتو پسې روان شو. فسوف یلقون غیا، دوی به جهنم کندې ته ورغورځولی شي. مگر الا من تابه، مگر هغه څوک به د دې نه بچ وي چې توبه وباسي او د خپل عمل څخه راوګرځېږي او مانځه طرف ته توجه وګرځوي. و آمنه، او په الله تعالی بل جل جلاله باندې یقین وساتي. و عمل صالحا، او د ایمان تر څنګه عمل صالح وکړي، نو دغسې خلک به د اور د جهنم څخه بچ پاتې کیږي. نو د قرآن آیات د دې غوښتنه کوي چې څوک لمونځ نه کوي هغه د جهنم مستحق دی. نو معنا دا شوه چې د جهنم د تلو یو وسیله چې دی هغه د مانځه پرېښودل دی.
نو د قرآن په آیات کې هیڅ ډول شک نشته دی. نو معنا دا شوه چې امام ابن حزم رحمت الله علیه چې کومې خبرې ته اشاره کړې ده په دې معنا باندې ده چې یعنی ډیر ځل یو انسان چې مونځ کله پرېږدي هغه د کفر دپاره د تلو یو وسیله ګرځېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې اړه باندې ډیر سخت تاکید کړی دی او فرمایلی دی چې ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلات، د سړي ترمنځ او د هغه د شرک او د کفر ترمنځ یوازینی شی چې دی هغه د مانځه پرېښودل دي. کله چې انسان مونځ پرېږدي په حقیقت کې دا د شرک او د کفر ډلې ته ور داخلیږي. معنا دا شوه چې د مانځه په پرېښودو سره انسان د مسلمانۍ له جملې څخه وځي بل د کفر او د شرک په ډله کې ور داخلیږي. همدارس بل حدیث دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انه ذکر الصلاة یوما، یو ورځ د مانځه په اړه باندې یادونه وکړله او وی فرمایل چې من حافظ علیها، چا چې د مانځه اهتمام وکړ کانت له نورا و برهانا، نو د انسان دپاره به الله تعالی جل جلاله د قیامت په ورځ باندې نورانیت او رڼایي ورکړي او الله تعالی جل جلاله به هغه ته د خلاصون یو دلیل ورکړي و نجات یوم القیامه، او د قیامت په ورځ به الله تعالی جل جلاله هغه ته نجات ورکړي. ومن لم یحافظها، او څوک چې د مانځه اهتمام نه کوي او د مانځه پروا نه ساتي لم یکن له نورا، نه به هغه ته رڼایي اوسیږي ولا برهانا، او نه به د خلاصون کومه دلیل ورسره وي ولا نجاتا، او نه به د اور د جهنم څخه نجات ومومي. وکان یوم القیامة مع قارون و فرعون و هامان، او د قیامت پر ورځ به د قارون او د فرعون او د هامان په ډله کې اوسیږي. علماو د دې حدیث په تفصیل کې لیکلي دي یعنی ډیر ځل یو انسان چې د مونځ پرېږدي د هغه به څه علتونه اوسیږي. مثلا یو سړی د مال او دارایی په مصروفیت کې دومره ډوب شي چې مونځ یې ورنه هیر شي، مونځ پرېږدي، نو دغسې ډول خلک به هغوی د قارون سره اوسیږي. او فرعون، ځینې خلک چې دي هغه د سیاست او د چوکۍ او د منصب په مصروفیتونو کې دومره ډوب شي چې بالاخره مونځ ورنه هیر شي او مونځ پرېږدي، نو هغه به د فرعون په ډله کې. و هامان چې هغه د هغه وزیر وو، نو څوک چې د وزارت او ریاست او د نورو منصبونو په برخه کې مصروف شي او لمونځ ورنه پاتې شي، دغسې خلک به بیا د هامان سره اوسیږي. و ابی بن خلف، ابی بن خلف چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سخته دښمن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ ډېرې دسیسې جوړې کړې وي، نو دغسې خلک چې دا یو لوی مشرک ګڼل کېده، نو معنا دا شوه چې دا به د ابی بن خلف سره وي. ابی بن خلف چې یو لوی تجار او کاروبار یې کاوه، د کاروبار څښتن و، نو که یو څوک د تجارت او کاروبار په وجه باندې لمونځ پرېږدي، نو معنا دا شوه چې دغسې ډول خلک به د ابی بن خلف په جمله کې حسابېږي. اوس دا ده چې یو مسلمان ځان مسلمان ګڼي او وایي چې زه الحمدلله کلمه وایم او زړه مې پاک دی، خو مونځ نه کوي، مانځه ته زړه نه کېږي. د دې څه علتونه علماو بیان کړي دي. لمونځ پرېښودل د مسلمان د ایمان د زوال لامل ګرځي. له همدې کبله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته د لمانځه په ادا کولو باندې زیات ټینګار کړی دی. دا چې مسلمان کلمه باندې اقرار کوي او بیا هم په مانځه کې سستی کوي، دا یو څه علتونه لري. د مثال په ډول باندې یو څوک چې مونځ نه کوي، د دې نه معلومیږي چې په حقیقت کې د ایمان په الله تعالی جل جلاله باندې کمزوری دی. الله تعالی جل جلاله په سمه توګه نه دی پیژندلی، دغه عظمت په زړه کې نه دی ناست، دغه نه ویره نه لري. نو د دې وجې نه چې کله هم د الله تعالی جل جلاله منادي اواز کوونکی اواز کوي چې حی علی الصلاة لمانځه ته راشئ، لیکن دی پې پروا نه ساتي. قرآن کریم کې چې څومره آیتونه راغلي، زیات شمېر آیتونه راغلي، دا چې هر ځل د مانځه وخت داخلیږي او د الله تعالی جل جلاله منادي اواز کوونکی یعنی اذان کوونکی چې کله اذان کوي او د لمانځه ته لاړ نه شي، معنا دا شوه چې دا په هر ځل باندې د الله تعالی جل جلاله حکم ماتوي. یعنی هر ځل چې په قرآن کې د مانځه د ادا کولو حکم شوی دی، نو چې کله د مانځه وخت داخلیږي دته دغه د الله تعالی جل جلاله حکم متوجه دی، نو په دې وخت کې دی د مانځه څخه بې پروایي وکړي. په دې معنا شوه چې په حقیقت کې د الله تعالی جل جلاله دا څومره احکام چې په قرآن کې په دې باندې تاکید شوی دی دا ټول یې مات کړل. نو کله چې مسلمان په الله تعالی باندې پیاوړی ایمان ولري، نو په اسانۍ سره د هغه اوامرو ته غاړه ږدي، په هیڅ حالت کې د هغه له عبادت څخه نه غافله کېږي. لکه په قرآن کریم کې چې الله تعالی جل جلاله د مؤمنانو په توصیف کې فرمایي رجال، دا مؤمنان هغه خلک دي لا تلهیهم چې په غفلت کې نه غورځي دی لره تجارت ولا بیع، نه راکړه ورکړه عن ذکر الله د الله د ذکر نه. معنا دا شو چې یو څوک بازار ته ځي او خپل ځان دپاره سودا کوي، او یو څوک په بازار کې ناست دی او هغه تجارت کوي، خدای مؤمن دی،
نو خو هر کله چې د الله جل جلاله عبادت او حکم دغه ته متوجي شي نو په دې وخت کې د خپل توجه د الله تعالی جل جلاله عبادت طرف ته راواړي. و اقام الصلاه، او دا هغه خلک دي چې د الله تعالی جل جلاله د عبادت یعنی د مانځنه د دوی تجارت او د دوی راکړه ورکړه نه غافله کوي. و ایتاء الزکات، د زکات ورکړه نه غافله کیږي. یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار، ځکه دوی د هغه ورځې نه ویریږي چې په هغې کې به زړونه او سترګې اوړي را اوړي او یوازې د امید سترګې به د خپل عمل ته وي. معنا دا شو چې یوازې عمل به هغه ته نجات ورکولی شي. نو دا یو علت دی چې کله یو انسان ایمان کمزوري شي، د ایمان د کمزوري د وجه نه هغه کې دا قوت نه پیدا کیږي چې هغه د مسجد ته لاړ شي یا د خپل کور او ماحول کې لمونځ ادا کړي. کله چې سړی ایمان په الله باندې ولري، په الله جل جلاله باندې قوي ایمان ولري، نو دا قوي ایمان هغه ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه د ځای په ځای باندې کینی. کله چې هغه ته د الله تعالی جل جلاله منادي आवाज کوونکی आवाज وکړي نو په هغه باندې اور بل شي او هغه ته هغه ځای بالکل ځای نه ورکوي چې کوم ځای کې دی ناست دی، بلکې هغه دې ته مجبوره کوي چې هغه مسجد ته لاړ شي او د الله تعالی جل جلاله منادي आवाज کوونکی ته لبیک وایي او دغه هغه خبره ومني. دویم علت چې یو سړی مانځه ته نشي تللی، هغه وجه دا وي چې په ځان باندې د ګناهونو انبارونه جوړ کړي چې دا عمل په عبادات کو د سستۍ لامل ګرځيږي. یعنی کله چې هم انسان ګناهونه وکي او د وی ګناه په سبب باندې او داغه په زړه باندې تور ټاکه ولګيږي او بیا توبه ونه باسي او دا تور ټاکه زیاتیږي، بل اخر زړه تور شي. چې کله د انسان زړه تور شي نو بیا الله تعالی جل جلاله د دې انسان نه د استطاعت او د نیک عمل توفیق سلب کی. الله تعالی جل جلاله نه د نیک عمل توفیق واخلي. نو بیا چې کله هم اذان وشي د بروغ جوړي هیڅ مشکل به ونه لري، خو لکن او ځانو په هغه دغه باندې مصروفي او مسجد ته او منځ کولو ته به ډډه نه لګيږي. درې ملت دا دی چې یو سړی په مانځ کې سستی کوي چې د الله تعالی جل جلاله امر ته په سپک نظر باندې ګوري او ورنه بے پروايي کوي او په دې رند باندې اخته کېدل په دې رند باندې اخته خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم له شفاعت څخه د قیامت پر ورځ باندې محروم شي. یعنی هغه خلک چې د الله تعالی جل جلاله امر هغه ته متوجي شي خو لکن د هغه په اړه بے پروايي کوي او هغه ته په سپک نظر باندې ګوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حق په حق فرمایي چې ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه. هغه خلک چې د مانځه په اړه باندې بے پروايي کوي او هغه په اصطلاح سپک ګڼي او د الله تعالی جل جلاله امر ته په اصطلاح په بے پروايي سره ګوري، دغه خلکو ته زما شفاعت نه رسیږي. همدارنګه څلورم علت دا چې د هغو دنیوي او اخروي عذابونو ناوړه عواقبو څخه دا سړی نه خبره دی چې د مانځه د پرېښودو په سبب باندې انسان سره مخامخ کیږي. یعنی قرآن کریم چې کوم عواقب او عذابونه په دې اړه باندې ذکر کړي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم عواقب او بد انجام د مانځه د پرېښودونکي لپاره ذکر کړي دي، دا د دې نه خبره دی. علت دا دی چې په حقیقت کې دا دغسې مجالسو کې نه دی ناست چې کوم مجالسو کې د دغسې خلکو د لپاره وعیدونه بیانېږي. نو معنا دا شو چې دا د هغې نه خبره دی، نو د دې وجه نه دی په مانځه کې سستي کوي. او پنځم علت دا دی چې د لمانځه د ګټو فواید څخه نه خبره دی. کوم فواید چې قرآن بیان کړي دي او دغه حکمتونه ذکر کړي دي او همدارنګه کوم فواید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ورته اشاره کړې ده، اصلا د په دې نه پوهېږي چې دا مونځ کول ما د کوم دپاره څه فایده لري، څه ګټه لري. نو هغه چې ناخبره دی نو په دې خاطر باندې د په مانځه کې سستي کوي ځکه چې په اهمیت نه پوهېږي، په ارزښت نه پوهېږي، په حکمت نه پوهېږي، په ګټې نه پوهېږي. او شپږم علت دا چې په اسلام کې د مانځه په ارزښت او اهمیت باندې دا ناپوهي لري. هغه اسباب چې مسلمان سره د مانځه په ادا کې مرسته کوي د هغې نه چې کوم دی دا ناخبره دی. اوس په دې باندې خبره کول پکار دی چې اوس مسلمان څنګه وکولی شي چې مونځ په خپل وخت باندې په صحیح توګه ادا کړي. د څنګه وکولی شي چې الله تعالی جل جلاله د سره په دې برخه کې مرسته وکړي. نو د دې هم څه علتونه علماو بیان کړي دي. یو دا دی چې کله چې یو څوک غواړي چې باید مونځګزاره اوسي نو باید د الله تعالی جل جلاله نه توفیق وغواړي او د لا حول ولا قوة الا بالله کوم کلمات دې ذکر زیات وکړي.
ځکه چې دا هغه کلمات چې انسان ته په نیک عمل باندې توفیق ورکوي. نو دعا کول او د الله تعالی جل جلاله نه غوښتنه کول او د الله تعالی جل جلاله په دربار کې عاجزي کول دا د دې عمل ګرځي چې انسان مانځه ته متوجي شي. ځکه چې عاجزي کول الله ته ډیر خوښ دي چې کله انسان الله تعالی سونه پورته کوي او عاجزي وکړي الله تعالی جل جلاله دغه انسان ته به د نیک عمل توفیق ورکوي. دویم دا دی چې د صالحانو نیکانو خلکو سره ناسته ولاړه ولري، یعنی په دې معنا باندې چې د خو خلکو سره ارتباط ولري، د بدو خلکو د ناستې پاستې نه لاس واخلي. نو کله چې هغه خلک د مانځه وخت راځي دا پورته کېږي نو دی هم سره عادت اخلي، ځکه چې ډېر وخت کې انسان چې د مانځه پرېښودونکی شي او زمونږ په اصطلاح کې بېلمازه شي، علت یې دا وي چې دی د بېلمازانو او د نااهله خلکو سره ناسته پاسته لري. نو هر کله چې هغوی ته ګوري نو په ده کې هغه جذبه د ایمان را کمزوري کېږي او بیا د ده نه هغه د مانځه د ادا کولو توفیق سلبیږي ورنه اخیستل کېږي. او دریم دا چې د هغو چارو پرېښودل چې انسان د اذان او داسې څخه غافله کوي، یعنی معنا دا شوه چې مسلمان په کار دا ده چې د مانځه وخت وپېژني او هغه باید د خپل ځان لپاره یو ټایم ټیبل یو سیستم داسې برابر کړي چې تر څو هغه د مانځه د آدابو وخت کې هغه را بیدار کړي، هغه متوجه کړي. نو په کار دا ده چې انسان مانځه ته چې کله توجه کوي نو هغه باید د اذان ته متوجه اوسېږي، ځکه اذان د همدې دپاره دی چې مسلمان را بیدار کړي، را ویښ کړي، متوجه کړي د الله تعالی جل جلاله عبادت طرف ته. نو باید په دې باندې سړی پوه شي چې زه د الله جل جلاله بنده یم او چې کله د الله تعالی جل جلاله منادي آواز کوونکی ماته آواز کوي باید زه لبیک ورته وایم او په خپل وخت باندې مسجد ته باید روان شم. څلورم علت دا دی چې مسلمان باید تل دپاره په اوداسه باندې اوسېږي. دا په اوداسه اوسېدل ډېر وخت کې انسان ته د مانځه ادا کول اسانه کوي. ډېر ځل داسې هم کېږي چې یو سړی په یو ځای کې مثلا پیښ شوی دی او هلته د اوداسه کولو امکانات نشته دی، نو چې کله هم د مانځه وخت را رسېږي نو په دې بهانه چې ته ګویا اودس نه لري نو بیا مونځ ورنه پاتې شي، زه وروسته بیا وکړم بالاخره ورنه قضا شي. نو ښه خبره دا ده چې مسلمان تل په اوداسه باندې اوسېږي او تل په اوداسه باندې اوسېدل دا ډېرې زیاتې طبي او صحي ګټې هم لري. نو په کار دا ده چې مسلمان چې کله غواړي چې مانځه ته توجه برابره شي باید تل لپاره په اوداسه باندې اوسېږي. او پنځم دا ده چې په قضایي لمونځونو باندې پښیمانه کېدل او له وختي لمونځونو مخکې د هغې راګرځول. چې کله د مسلمان لمونځ قضا شي نو په کار دا ده چې دی په دې باندې ودردېږي، په دې باندې خفه شي. داسې یو واقعه ما یو کتاب کې لوستلې وه چې یو سړی چې د مانځه ډېر زیات اهتمام کوونکی او په مانځه باندې ډېر زیات ملتزم انسان و، نو د هغه نه یو سحر لمونځ قضا شو. د کله چې راپاڅېد ګوري چې لمونځ قضا شوی دی ډېر زیات خفه شو او ډېر زیات په دې باندې ورنځېده، په دې باندې ډېر زیات خفګان احساس یې وکړ. کله چې سبا ورځ شوه نو یو څوک راغی او هغه مانځه طرف ته راپاڅو چې پاڅېږه د مانځه وخت دی، نو دی ورنه ډېر خوشحاله شو، تشکر یې ورنه وکړو او ورته ویل چې تا نه ډېره زیاته مننه چې اوس بیا رانه مونځ قضا شوی او تاسې زه راپاڅولم مانځه ته متوجه کړم، تاسې خپل ځان راته راوپېژنئ چې تاسو څوک یاستئ. نو هغه وویل زه شیطان یم. ده په ډېره حیرانتیا ورنه پوښتنه وکړو چې شیطان دومره ښه کار، نو شیطان خو د خلکو نه مونځونه قضا کوي او نو تا څنګه زه مانځه ته راپاڅولم. نو هغه ورته ویلی چې پرونی پښیماني ستا الله ته دومره خوښه شوې وه چې د مانځه د ادا کولو نه تا ته زیات اجر درکړ. نو ما ویلې که تا نه بیا مونځ قضا شي او ته ورباندې هغومره بیا خفه شي نو شاید تا ته الله جل جلاله اجر زیات درکړي. نو دې په خاطر باندې چې د زیات اجر څخه محروم پاتې شي ما په وخت باندې مانځه ته راپاڅولې. یعنې معنا دا شوه چې کله یو انسان نه یو خطا وشي، یو ګناه وشي، یو غفلت ورنه وشي او بیا په دې خپل غفلت باندې د سړی پښیماني ښکاره کړي چې ولې مې دا عمل ترسره کړه، په دې باندې الله تعالی جل جلاله ډېر زیات خوشحالېږي. نو په کار دا ده چې کله دې مونځ پرېږدي د مانځه د پرېښودو نه وروسته باید په دې باندې پښیمانتیا ښکاره کړي او د وختي مانځه نه مخکې هغه باید راوګرځوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ته چې کله هم مونځ قضا شو نو په هغه وخت کې وکړئ چې کله تاسو له در یاد شي. او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې اقم الصلاة لذکري، چې کله زه در یادېږم نو تاسو مانځه اقامه کوئ. یعنې کله چې در مونځ قضا کېږي نو مخکې له دې نه چې وختي مونځونه وکړئ دغه قضایي مونځونه راګرځوئ. ځکه چې نبي علیه السلام هم لارښوونه کړې ده چې کله تاسو نه مونځ پاتې شو نو چې کله هم در یاد شو هغه بیا راوګرځوئ. او اووم علت دا دی چې کله ته غواړې
چې په مانځه باندې الله تعالی جل جلاله تا ته توفیق درکړي د پخوانیو صالحانو پیغمبرانو با عمله خلکو کیسې لوستل او اورېدل دا هم یو داسې سبب دی چې انسان ته د مانځه په ادا کولو باندې قوت ور په برخه کوي، توفیق ور په برخه کوي چې هغه باید په خپل وخت باندې مونځ ترسره کړي. ځکه هغه خلکو چې په مانځه باندې څومره اهتمام درلود او څومره د مانځه سره مینه وه او څومره د هغې نه خوند او لذت اخیسته، کله چې سړی دغه قیسې واوري نو انسان سره یو جذبه پیدا شي. او اتم علت دا دی چې د لمانځه دقیق وختونه ځان سره لیکل او د یادولو لپاره د نورو عصري وسایلو څخه کار اخیستل. یعنی سړی موبایل ورسره وي یا بل کم یو ریمایندر ورسره وي تر څو د مانځه وختونه پکې منظم شکل سره تنظیم شي او چې کله هم د مانځه وخت را رسیږي نو هغه ته ریمایندر هغه د مانځه وخت ور یاد کړي. که فرض که په داسې ځای کې اوسېږي چې هلته اذانونه نه کېږي، په دوامداره توګه د قرآن کریم تلاوت کول، د الله تعالی ذکر کول او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دا هغه اسباب دي چې انسان ته الله تعالی جل جلاله د هر نیک عمل او په خاصتا د مانځه کولو توفیق ور په برخه کوي. یعنی چې کله انسان د قرآن تلاوت کوي، د الله تعالی جل جلاله ذکر کوي او په نبی علیه السلام زیات درود وایي نو هیڅ وخت کې به د لمونځ قضا نه شي. او لسم علت دا دی چې که ته غواړې تا سره الله تعالی جل جلاله د مانځه په ادا کولو باندې کومک وکړي او تا سره مرسته وکړي، د الله تعالی د ذکر، دینی درسونو، وعظونو او دینی حلقو کې برخه اخیستل دي. ځکه چې دا هغه اسباب دي چې انسان ته د نیک عمل د ترسره کولو توفیق ورکوي. او ځکه چې کله سړی د یو شي په ګټه باندې پوه شي، په اهمیت باندې پوه شي، په ارزښت باندې پوه شي او هغه د نورو نه واوري، په دینی مجالسو کې کینی، په دینی حلقو کې کینی، نو د انسان سره د نیک عمل د ادا کولو توفیق په نصیب شي. اوس خبره دا ده یو تن دی چې هغه ډیر وخت مونځونه پریښي دي، مونځ یې قضا کړی دی، مونځ نه دی کړی او اوس الله تعالی جل جلاله هغه ته هدایت وکړو، الله تعالی جل جلاله هغه ته صحیح لار وښودله، دی راوګرځېده، الله تعالی جل جلاله په ده باندې مهربانه شو، الله تعالی جل جلاله په هغه باندې رحم وکړو. نو اوس به څه کوي ده؟ نو په دې اړه باندې که څه هم د علماو په منځ کې اتفاق دی، د علماو په منځ کې اختلاف دی. ځینې علما په دې نظر دي چې څوک چې مونځ پرېږدي او د ډېرې مودې دپاره ادا نه کړي نو په حقیقت کې دا انسان د اسلام له دایرې څخه ووته. نو چې کله دی بېرته راوګرځېږي او توبه وباسي، الله تعالی ته رجوع وکړي، نو معنا دا شوه چې دی بېرته په اسلام کې ور داخل شو او بیا هغه مونځونه چې دنه قضا شوي دي د هغې مونځونو قضایي ورباندې نشته. خو دا لږ شمېر علما دي ځکه هغوی د مونځ پرېښودل د کفر لامل ګڼي. البته زیات شمېر علما لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعي رحمت الله علیه او نور علما هغه په دې نظر دي چې د مونځ پرېښودل دا په داسې حال کې چې د مانځه په فرضیت باندې قایل اوسېږي، اقرار ورباندې وکړي، دا کافر کېږي نه، خو ستر ګناهګار دی، لویه ګناه یې ترسره کړې ده. نو په کار خو دا ده چې الله ته رجوع وکړي، الله تعالی جل جلاله نه بخښنه وغواړي، د بخښنې او د رجوع او د توبې تر څنګ باید هغه مونځونه چې ورنه قضا شوي دي هغه باید راوګرځوي او په ترتیب یې دا دی چې کله هم دی فرضي لمونځ ادا کوي او د ځان سره د یو تصور وکړي، فرض که مثلا کال قضا شوی، 2 کاله قضا شوی، 3 کاله قضا شوی، دغه مونځونه د خپل ځان سره وشمېري او بیا د وخت په وخت باندې د دې د راګرځولو لپاره یو نظام جوړ کړي او سیستم دی برابر کړي تر څو د وختي لمونځونو تر څنګ د هغه قضایي لمونځونو قضایي هم راوګرځوي، بیا د الله ته رجوع کوي، الله ته د توبه وباسي، الله ته بخښنه غواړي تر څو هغه مونځونه چې د ده نه پاتې شوي دي د هغې بخښنه ورته وکړي. الله جل جلاله ډېر زیات مهربانه دی او خاصتا د خپلو حقوقو په اړه باندې که مثلا که چا مونځ قضا کړي، که چا روژه مثلا خوړلې وي یا بل داسې هغه شرعي حکم چې الله تعالی جل جلاله هغه ته کړی دی او ده په اصطلاح نه دی منلی، نو که غواړي چې الله ته رجوع وکړي، الله ته توبه وباسي، نو الله تعالی جل جلاله هغه توبه قبلوي او هغه ته بخښنه کوي. او نو په کار خو دا ده چې د دې تر څنګه چې توبه وباسي، الله ته رجوع وکړي، الله ته زاري وکړي او همدارنګه استغفار ووایي، تر څنګه باید هغه قضا شوي لمونځونه هم په یو ترتیب سره راوګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.